نن د ناکامۍ وجه چې د هر سړی په دوکه کې پروت دی. تاسو دې بازار ته وځئ وګورئ ادنا چې دا ګاډو والا سبزیانې چې خرڅوي تاسې دې له ورشئ غټ ټماټر به یې د پاسه کړي او لاندې به یې واړه ټماټر ایښي په 200 روپۍ کیلو چې ګاک وله راشي وي دا خو ډېر ښکلي ټماټر مې وموندل وایي رایې کماله دې ورته د لاندې نه تل اړمه کړي نو د لاندې کچ کچ پراته او هغه ورته ورکړي. نبي علیه السلام فرمایي من غش فلیس چا چې دوکه وکړله دا زمانه نه دی دا زمانه نه دی دا د کس دوکه کو هغه دا بار ولیدل او ده ورله ورکړل دا دد ده دا زمانه نه دی دی د خپل نسبت ماته نه کوي. نن د ادنا نه اعلی پورې هر سړی په دې دوکه کې دی بل سړی به رسوي بل سړی به رسوي بس سړی به دوکه کې هغه چې بیا وایي دا خو هغه ټماټر نه دی ما چې کوم اغوست نو ما ته وایي مولي صاحب دا زمانه خرڅېږي نه که نه زه ورته هم زه یې درته طریقه ښیم که نه دا غټ غټ جدا کېده او دا واړه واړه جدا کېده ته په 200 کیلو خرڅئ دا غټ په 250 کیلو خرڅوه او دا واړه په 1.5 کیلو خرڅوه نو که څوک دا ادي او که دا ادي نو چې ته د غټو نه په 2.5 کیلو خرڅه کړې او په 1.5 د وړو نه خرڅه کړې نو دواړه بیا برابر شو که نه شو او د ایمان ګټه دې وکړه دغه سودا دې وکړله خو د ایمان دې پکې وبایلو ایمان دوکه دې وکړله. نبی علیه السلام وایي ما نه دی